بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. د عدلیې وزیر لخوا په یوې غونډه کې د افغان زیارت کوونکو د عمرې حج د ستونزې د ارزونې او حل پر اړتیا ټینګار. د امر بالمعروف وزارت لخوا د هیواد په ولایتونو کې د قومونو د کورنیو ترمنځ د 12 شخړو پای. او اندونیزیا کې د زیات عمر لرونکو کسانو په استوګنځي کې اور لګېدنه. د لوی ستر او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د روان کال د مرغومي 8 نیټه ده. زه یم د بشپړ خبرونه دي. شیخ عبدالحکیم شرعي د عدلیې وزیر د اړوندو ادارو له مسؤلینو او د حج او عمرې د شرکتونو د اتحادیې له غړو سره په یوه غونډه کې د افغان زیارت کوونکو د عمرې حج د ستونزو د ارزونې او حل پر اړتیا ټینګار وکړ. د عدلیې وزارت وایي چې په دې غونډه کې چې د بیلابیلو دولتي ادارو د استازو او د حج او عمرې د شرکتونو په حضور کې جوړه شوې وه د افغان زیارت کوونکو لپاره د عمرې حج د سفر د لګښتونو د کمولو او یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو په اړه هم بحث او خبرې وشوې. د غونډې په پای کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري چارو معین مولوي قدرت الله جمال په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوه ترڅو په دې برخه کې شته ننګونې او ستونزې وڅېړي او د حل لارې ورته ولټوي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي چې محتسبینو د هیواد په ولایتونو کې د قومونو او کورنیو ترمنځ 12 شخړې پای ته رسول دي. د یاد وزارت په وینا یادې شخړې په بلخ، کاپیسا، تخار، پروان، زابل، بغلان او سرپر ولایتونو پای ته رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد وزارت محتسبینو تېره اونۍ هم په بیلابیلو ولایتونو کې د کورنیو او قومونو ترمنځ نږدې 10 بیلابیلې شخړې او 10 لوی دښمنۍ پای ته رسولې وې. د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیل راهیسې تر اوسه پوره 12 میلیونه او 88,000 تنو هیوادوالو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي چې له دې شمېر څخه تر 11 میلیونو زیاتې تذکرې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو وروسته ویشل شوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې تر ټولو زیاتې برېښنایي تذکرې په کابل، هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې ویشل شوي دي. او روسي خبر ده چې رویترز خبري اژانس د اندونیزیا هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د یاد هیواد د سوالوسي جزیرې په مانادو ښار کې د زیات عمر لرونکو کسانو په استوګنځي کې د اور لګېدنې په پایله کې 14 تنو خپل ژوند بایللی دی. د راپور پر بنسټ په دغه اور لګېدنه کې 3 تنه ټپیان شوي دي. د اور لګېدنې د علت په اړه څېړنې روانې دي. قدر مندوکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.